چې کوم ځای کې قبر د هغې د پاسه جومات جوړول حرام او د الله نبی لعنت کړی. د قبرونو د پاسه د قبرستان د پاسه جومات جوړول دا د یهودو او د نصواراو طریقه ده. 3 قسمه ځمکه وه دا یو پلاټ 3 قسمه باندې تقسیم حدیث کې راځي. دا خبرې یادې کوي. دې کې څه د مشرکانو قبرونه یو طرف ته او دویم په دې کې شړه ځمکه وه کندې کپرې. دریم یو طرف ته کجوري ولاړه وي. څو قسمه ځمکه شوه؟ 3 قسمه. نبی علیہ السلام امر وکړو دا د مشرکانو قبرونه د دې ځای نه ختم کړئ، دا اډوکې مډوکې له وباسئ، لرې کړئ د دې ځای نه. هلته علما ټول په دې حدیث باب لګوي، امام بخاري او ټول محدثین، چې کوم ځای کې قبر د هغې د پاسه جومات جوړول حرام او د الله نبی لعنت کړی. د قبرونو د پاسه د قبرستان د پاسه جومات جوړول دا د یهودو او د نصواراو طریقه ده. د الله نبی خپل مرض الوفات کې چې سخت تکلیف کې دی، انتهایی بیمار دی، تبه پې راغلی په نبی علیه السلام او دومره په تکلیف کې دی چې د اوبو پیاله خواته پرته ده او په دې مخ باندې کمبل راواچوي د تبې د لاسه، او چې ګرمي وشي بیرته یې لرې کړي، چې بیا پې یخني راشي بیا یې راواچوي، چې بیا یې ګرمي وشي بیا یې لرې کړي، او په پیاله کې لاس مبارک دی او په دې مخ یې راکاږي، تبې نیولی دی او یو څو ورځې وفات ته پاتې دي. بعضې وایي 15 ورځې وې دې وخت کې. په دقه وخت کې د الله نبی ویلې لعن الله اليهود والنصارى، بل لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجد. د الله لعنت دی په یهودو او په نصاراو چې دوی د خپلو پیغمبرانو د قبرونو د پاسه جوماتونه جوړ کړه. چې د پیغمبر د قبر د پاسه جومات جوړول ناروا دي. بل لا څوک دی چې ته د هغه د قبر د پاسه جوماتونه جوړوي. کم ځای کې کم جومات کې چې قبر کې مونځ نه کېږي، هسې مولیان به ورله خپې اوبو ته کوي، هغه د یهودو حیله به ترې جوړوي چې هغه ښکار به یې کو د خالي په ورځ، خو رانیول به یې صرف د اتوار په ورځ به یې ایستل د ډنډونو نه، خو لاره به یې ورته بندوله د خالي په ورځ که نه، کونډې خو به یې ورچولې د خالي په ورځ که نه، جالونه خو به یې ورچول د خالي په ورځ باندې، او حیلې کولې. چېرې لا خو خپې خو یې لا اوبو کې دي د میانو، هغسې ورله مولوي صاحب خپې اوبو ته کړي دي چې نه مړه چې دا خو قبرونه خو لاندې مونږ خو چې پیلر ورکړی دی جومات ته بار نه داسې پوړی راخېجولی، مونږ خو هلته مونځ کوو چې هلته هم کې دا لاندې څه دي. دې ته وایي ګپ د دین سره ټوکې ټقالې. د الله نبي پې لعنت ویلی او د الله نبي ویلي دا د یهودو نصواراو طریقه ده. او بل حدیث کې راځي اذا مات فیهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا. پیغمبران لا سکه چې یو بل بزرګ او نیک انسان به وفات شو، دی به د هغې د قبر د پاسه جومات جوړو. د اولیاو د قبرونو د پاسه جوماتونه جوړول دا د یهودو او د نصواراو طریقه ده. دا زما نبي پې لعنت ویلی دی. د قبرستان د پاسه به جومات نه جوړی، یا به جوماتي قبر به پکې نه جوړی، او که قبرو جومات به پې نه جوړی، او که دې پې جوړو قبر به وباسي، اډوکې به وله وباسي، ځمکه به صفا کې، بل ځای منتقل که اډوکې، هله به پې جومات جوړی. نو نبی علیہ السلام څه حکم وکړو؟ دا قبرونه څه کوي؟ خالی کوي، وې کنئ، او اډوکې مډوکې ته راوباسئ. صحابه ورپسې شروع شو، اډوکې ټول راویست، ځمکې صفا کړه، وجي صفا شو. وایي دا کجوري ووهئ، کجوري ووهلې. دا کومه ځمکه چې شړه د کندې کبر دا مواره کوي، نو 3 واړه ځمکې یو شان ته کړې، پلاټ برابر شو. د مسجد نبوي پلاټ برابر شو.